مسلمانانو الله پاک جل جلاله زموږ او ستاسو لپاره د دواړو جهانو کامیابي د نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په سنتو کې ایښې د الله پاک په قانون کې ایښې ده، په قرآن کې، په دې مبارک او سپېڅلي دین د اسلام او دغه په احکامو کې ایښې ده. په بله لار، په بل قانون او په بله طریقه او په بل نقش کې نه د دنیا خوند شته نه د آخرت. دنیا کې به هم د انسان ضلالت په نصیب او آخرت کې هم مشهور. امام ابو داود رحمه الله په باره کې علما لیکي، حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمه الله لیکلي الله پاک چې له ده نه دون لوی امام جوړ کړي، دونه عزت یې ورکړي، الله دونه قدر ورکړي، هغه د یو سنت عمل کولو په وجه باندې. هغه سنت دا و یو ځل دی روانو په کښتۍ کې، نو کښتۍ په دې دریاب کې د بلې کښتۍ سره څنګ پر څنګ شو. په هغه بلې کښتۍ کې یو چا ونورژل، چې وینورژل هغه ویل الحمدلله. نو سنت طریقه دا ده د مسلمان په مسلمان څه حقوق دي. یو حق د مسلمان په مسلمان دا دی چې سلام ورته وایه. زموږ د مسلمانی کم حال دی ته اوس وګوره، سلام پر چا ویل کیږي که یا؟ نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک سیدنا انس رضی الله عنه مبارک ته فرمایي علی من عربت او لم تعرب، چې څوک پیژندي او که نه پیژني خو مسلمان دی، نو په دې مسلمان سلام ویل دا د مسلمانی یو حق دی. د سلام ویل سنت دی او د جواب ورکول واجب دی. دا هغه سنت دی چې پر واجبو باندې فضیلت او ثواب زیات دی. الله پاک نه نوي رحمت نازلي یا سل په دې سل کې نه نوي یا نوي رحمت دغه چا دی چې په سلام کې ابتدا کوي. له دې وجې صحابه کرامو کې چې سړی کتابونو تاریخ وګوري د ټولو به دا کوشش و چې زه د دې بل مسلمان نه مخکې سلام ووایم، او موږ په دې خوا باندې چې څوک سلام راته وایي. په هر حال ورونو، نو د مسلمان یو حق دا دی چې سلام ویل. دویم حق یې دا دی چې د مریض پوښتنه کول. ستا په څنګ ستا همسایه مریض سو، د مریض پوښتنه به یې کوې. قریب دی مریض سو، بل مسلمان مریض سو چې تی پیژنې، ستا ورسره تعلق یې، ته پر ورغلې خبر شوې دغه پوښتنه، په دې پوښتنه کې الله پاک خورا لوی اجر ایښی چې د کومه ټیمه ورغلې در ماښامه پورې 80,000 فرشتې د مغفرت دعا سړي ته کوي. په هر قدم باندې نیکي، او په دې هر قدم باندې الله پاک سړي ته یوه درجه ورلوړي، یوه خطا ورمعافوي صغیره، نو ډېر لوی اجر پکې شته. قدرمنو ورونو، دویمه حق د مسلمان هغه دا دی چې سړی د مریض پوښتنه وکړي. دریم حق دا دی که چېرته خدای نکرده هغه وفات شي، د جنازې شرکت په جنازه کې ورسره کړي. همدارنګه څلورم حق دا دی که د هغه ضرورت سي نو هغه تا ته د مدد غږ وکړي، مدد کومک به ورسره کوي. د خپله سفرې کې چېرته دغسې د ډوډۍ سر درته وکړي هم به ورځي چې په هغه کې منکرات او ناروا او ناجایز او حرام پکې نه وي، نو ته به ورځې. او پنځم حق یې دا دی د اسلام د مسلمان په مسلمان واجب چې هغه ونورژي، ته به جواب په یرحمک الله ووایه، هلته چې هغه الحمدلله ووایي. نو امام ابو داود رحمه الله په دې کښتۍ کې دی، په هغه کښتۍ کې چا ونورژل الحمدلله یې ووایي. د مبارک ورته د یرحمک الله جواب ورکړي. اوس چې کله څوک تا ته د یرحمک الله جواب درکړي، نو بېرته په دغه ویونکي د نورژي مسلمان باندې دی باندې دا په کار ده، دا سنت ده، دا مستحب ده چې هغه ورته یهدیکم الله ویصلح بالکم، الله دې تا ته هدایت وکړي، الله دې حال برابر کړه، الله دې حال سم کړه. امام ابو داود رحمه الله چې کله دې سړي ونورژل الحمدلله ویل، دا کښتۍ وې سره ژندې شوې، ځله لیرې شوې. امام ابو داود رحمه الله چې کله ولاړې کوږ شو، دغه ځای چې بله کښتۍ په کرایه باندې په 1 درهم ونیوله، ولاړې هغه مسلمان ته ویله یرحمک الله، هغه ورته ویل یهدیکم الله ویصلح بالکم. دا جواب د دې مسلمانۍ، دا حق د مسلمانۍ باندې ورکړي. او بل د مسلمان دعا د مسلمان پاک کې ډېره زیاته قبولیت. نبی کریم صلی مبارک وایي چې در ټولو زیات قبولیت ته ژوندي هغه د یو مسلمان دعا ده د بل مسلمان پاک. او د دعا د قبولیت یو شرط او ادب دا دی چې ته دعا د کومه د ځان لپاره کوې، هغه د بل لپاره مه وغواړه.
نو په دې ټیم کې امام ابو داود رحم الله چې کله ورله مسلمان دعا ورته وکړه کشته و بس هغه وراله برته ولاړې په خپل ځای ودرېدې ماخستن چې کله ویده خوب ویني په خوب کې یو څوک ورته وایي یا عاطفي غږ ورباندې کېږي چې صاحبه امام ابو داود رحمه الله امام ابو داود ته دی الله پاک اجر ورکړي د یو درهم په بدله کې جنت رانیوي کله درهم داسې کرا ځای ولکېږي او عزیزانو الله تعالی د هغه مسلمان په حق چې د دعا ورته کړې ولا د امام ابو داود ته هغه دعا دې مقام ته ورسوله چې امام ابو داود نه امام ابو داود غوندې سړی جوړ شو چې د قیامت ته پورې به بیا د ژوند دي مرګ به نه مړ دی لیکن تاسو ګورئ امام ابو داود مړ څونه په عزت باندې نه واخلو عزیزانو لاندې اوږدې څه درته کوم د جنت ته چې کومې لارې تللې دي هغه د سنتو طریقو لارې دي نبي کریم اسلام صحابو ته فرمایي چې بعضې زما امتیان به زما سره جنت ته داخل سي بعضې به د دخوله د جنت انکار وکړي صحابه ورته چې الله پیغمبره قربان د دخوله د جنت به څوک انکار کوي والله هغه څوک چې زما د سنتو نه مخواړی وګرځي زما د سنتو نه یراز وکړي زما د سنتو نه انکار وکړي د سنت طریقې هم نن د یو چا سره څه باک ماکستا امام ابو داود رحم الله چې په هغه ټیم کې په درهم باندې کښتۍ نیوله بیا چې پسې ورتلي د یو سنت عملي کولو لپاره نو ګټې کې ویوړه که تاوانې کې ویوړه